دمشق خونړۍ چاودنه په چایخانه کې 6 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. دمشق د سوریه پلازمینه دمشق د یوې چاودنې کیفي کې د زورورې چاودنې له امله لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي او 22 نور ټپیان شوي دي. د سوریې د کورنیو چارو وزارت او دولتي رسنیو د معلوماتو له مخې چاودنه د دمشق د حجاز په مرکزي سیمه کې د لاس جوړ شوي بم له امله رامنځته شوې ده. چارواکي وایي ژغورونکي ډلې لا هم د نړېدلې ودانۍ تر خاورې لاندې د احتمالي قربانیو د موندلو هڅې کوي او ښایي د وژل شوي شمېر نور هم لوړ شي. تر اوسه هیڅ وسلوالې ډلې د دغې برید مسؤلیت نه دی منلی، خو امنیتي ادارو د پیښې د څرنګوالي په اړه پراخې پلټنې پیل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې دمشق له 2025 کال راهیسې یو ځل بیا له خونړۍ برید سره مخ کیږي. هغه مهال پر یوې کلیسا د ځانمرګي برید له امله 25 کسان وژل شوي وو. که څه هم د هغه برید مسؤلیت یوې جهادي ډلې منلی و، خو سوریایي چارواکو یې پړه پر داعش اچولې وه. د پیښې یو عیني شاهد محمد الزهبي چې د چاودنې ځای ته نږدې د عینکو دوکان لري ویلي دي د چاودنې له زور سره ټوله سیمه ولړزېده. کله چې بهر راووتم خلک پر ځمکه پراته وو او هر لور ته وینې بهېدلې. شنونکي وایي دغه برید د سوریې د امنیتي وضعیت په اړه نوې اندېښنې راپورته کړې دي، په ځانګړي ډول وروسته له هغې چې هېواد د وروستیو میاشتو په اوږدو کې د نسبي ثبات ادعا کوله.